مونږ یو ځای کې یو خوږ څیز ایښودی دی، مثلا شات هم ایښودی دی، یا هم چینی ایښودی دی، یا مونږ ګوړه ایښودې ده، یا یو بل خوږ څیز دی هغه مونږ ایښودی دی، او د دې خبرې اندېښنه چې یاره میږي رانه شي پکې پرونځي، یاره له میږي دا خراب نه کړي. نو د هغې د حفاظت دپاره چې کوم یو انسان د دغې لوښي نه چې په کوم لوښي کې دا خوږ څیز پروت دی هغې نه ګیر چاپېره لاس تاو کړي او دا دعا ووایي: هذا لوکیل القاضي او هذا لرسول القاضي او هذا لغلام القاضي. دا ووایي نو انشاء الله چې میږي به هغه لوښي ته نږدې هم نه راځي. اوس یو ځای دی، په هغه ځای کې میږي ډېر زیات راوتل، یعنې ډېر بې انتهایي زیات راوتل او خلکو ته تکلیف رسوي، او ته غواړې چې یاره د دې میږو نه زه خپل ځان خلاص کړمه. نو دا آیات مبارک د سورة النمل آیات نمبر 18: یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. دا آیات مبارک ولیکه او د دې میږو چې کوم سوراخ دی په هغه سوراخ کې کېږده، انشاء الله د الله په امر او په حکم سره به دا ټول میږي په خپل سوراخ کې دننه شي، تاسو ته به ځای خالي پاتې شي.